خپل پمړو پسې د ایصال ثواب کولو صحیح طریقه سره نن ان شاء الله تعالی په دې حواله سره خبره کو. ظاهره خبره دا چې کله انسان مړ شي د دنیا نه لاړ وفات شي د نیکیانو او د بدیانو چې کوم رجستر دی هغه بند کړل شي همیشه لپاره د دنیا نه لاړ شي. که خیر اعمال کړي نو یقیني طور پر خبر سره کیږي، بد اعمال کړي نو بد پر سره کیږي. او بیا ظاهره خبره چې دنیا نه لاړ شي قبر ته لاړ شي عالم برزخ چې کوم معاملات دغه شروع شي نو بیا په دغه حواله سره دی بیا محتاج شي. چاته محتاج شي؟ خپل هغه وارثینو ته محتاج شي چې په دنیا کې موجود دي. یقیني طور پر د دنیا ته بیا راتلل نشته نه د رابطې سیستم چې هغه رابطو کې چې بما باندې څه حالت، لیکن بهرحال هغه په دغه تمه باندې وي، په دغه امید باندې وي چې زمونږ چې کوم ورثه دي هغه مونږ ته سنه چې کوم دی راورسي. او ظاهره خبره ده چې هغه چې کوم دغه صورت جوړيږي هغه د ایصال ثواب حواله سره جوړيږي چې مونږ خپل څومره مړي دي، زمونږ مور خپل، زمونږ خويندرونه، زمونږ رونه، زمونږ دا شان دي ترونه میانې کو یا دا شان دي نور چې کوم زمونږ رشتہ داران د دنیا نه تللي هغه زمونږ اساسو محتاج دي. ګوره هغه زمونږ اساسو په تمه باندې دي چې زمونږ لواحقین هغه مونږ ته سره ورسي چې مونږ ته دلته کې چین او راحت راورسي. نو یقیني طور پر په دغه حواله سره باندې خبره کو. په دې حواله سره په احادیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطا سعد بن ابي عباده رضی الله تعالی عنہ دا حاضر شو او فرمایله چې اے د الله رسوله زما مور وفات شوې ده، زه دا غواړم چې داغي لپاره صدقه وکړم. نو افضل صدقه بسوي چې هغه ته به ثواب ورسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې وبو نو حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ راولګي هغه یو کوی جوړ کو، هغه د الله حضرت تعالی راکی وقف کو، یعنی فی سبیل الله هغه وقف کو خلق تا. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه دا معلومیږي چې ایصال ثواب یعنی صدقه، خیرات، صدقات، ایصال ثواب دا مړي ترسي چې کوم لواحقین یا دا چې په دنیا کې چې کوم موجود دي دا چې کوم ښه عمل له هغه کچري ایصال ثواب کیږي هغه مور خپل یا دا چې کوم رشتہ داران ني هغه ته رسي. دا شانتي یو بل حدیث شریف کې راځي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر یو کس راغی او یې فرمایله چې زما پلار وفات شوی او مال یې پرېښی دی او په دغه مال په حواله سره هغه سن دی ویلي څه وصیت نه دی کړی. نو آیا دا دغه لپاره صدقه کول شم دغه مال نه دغه لپاره صدقه خیرات کول شم چې هغه ته به ثواب ملو شي، دغه ګناهونه به معاف شي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې جی جناب کچری ته دا مال صدقه کې د دې مال صدقه خیرات وکي نو دې په ذریعہ باندې با هغه ته چې کوم دې نیکیانه ملاويږي ګناهونه به معاف کیږي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د دنیا نه پس هم کچري کسراو لګي چا بس صدقه خیرات کی نو قبر کې هغه ته فائدہ رسي، هغه ته سکون رسي، هغه ته دغه چې کوم فائدہ ده هغه په قبر کې ملاويږي. دغه شانتي په یو بل حدیث شریف کې راځي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر صحابي راغی او فرمایله چې اے د الله رسوله زما مور په وفات شوی لیکن زه دا غواړم چې حسن سلوک دا غوسره د مرګ نه بعد هم زوګما. نو په دغه حواله سره صورت جوړیږي چې د مرګ نه بعد هم دا غوسره حسن سلوک وکړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایله چې دا غو لپاره دعا کوه، استغفار ورکوه او دغه شانتي هغه چې کوم وصیت کړل هغه چې کوم وصیت کړل هغه وصیت چې کوم دی پورا کړه او دا غي نه علاوه څه کوه دا چې کوم څومره متعلقین تعلق لرون کې دي دا غو سره چې کوم دی صلح رحمی کوه او د پلار چې کوم دوستان دي دا غو سره چې کوم دی پایزه سره پیش راځه. دا یقیني طور پر د مرګ نه پس هم خپل د والدین سره حسن سلوک دی. نو د دین دا معلومیږي چې خپل د مور خپل نه صدقه خیرات کول، توبه استغفار کول، قرآن مجید تلاوت کول، ختم کول او دغه شانتي دغه په نوم باندې صدقه خیرات کول یا دغه شانتي او بو چې کوم دی دغه په نوم باندې ورکول یا کوی جوړول یا دغه شانتي سبا کې بورینګ کیږي نو دا ټول صدقه جاریه دي. د دې په ذریعہ باندې هغه ته التکی نفرسي زکه چې هغه محتاج دي زمونږ اساسو او کچری نن منګه خپل مور خپل دا خپل چې مشران د دنیا راتلي خوین دیرونه عزیز او قریب نور متعلقین نیانی ګنا د دنیا راتلي او منګه دا غوړه پر صدقه خیرات کو ایصال ثواب کو
نو یقیني طور پر سبا موږ هم دغه حالت ته مخامخ کیږو په موږ باندې هم دغه حالت راځي موږ بیا د دنیا سره بدل شو کولای چې زموږ لپاره صدقه خیرات وکړي زموږ لپاره چې کوم د ارسال ثواب وکړي ذکر اذکار وکړي دعاګانې وکړي استغفار وکړي د قران مجید تلاوتونه وکړي دا غي ثواب موږ ته چې کوم دی راولېږي بخښاويږي نو یقیني طور پر دا کچري موږ کوو سبب زموږ اولاد چې کوم د زموږ ساتلو لپاره کې بهر حال د دې چې کوم طریقه ده د ارسال ثواب اوس مثال طور پر تسوم صدقه کولای شي صدقه خیرات چې کوم دې ته خیرات هم کولای شي صدقه هم کولای شي تاسو سره اوس کې جسمره صحیح هغه د الله حضرت تعالی راکې ورکه صدقه کا او دا نیت وکړي چې زما چې څومره رشتہ داران دي مور خپل یعنی ګره د ټول نیت هم تکولای شي د الله حضرت خزانو کې څه هم نشته ټول ته برابر ثواب ملاويږي تا تمام ثواب ملاويږي د صدقه خیرات او چې کوم تاسو چې مور خپل دي یعنی ګره دي نور چې کوم عزیز او قریب دي د ټول نیت وکړي ټول ته الله حضرت هغه ثواب ورسوي مکمل دغه شانتي د دین علاوه د قران مجید تلاوت سورۃ تاسو تلاوت کولای شي سورۃ الفاتحه الحمد شریف وایي دغه شانتي حدیث شریف کې راځي چې یو ځل یو انسان سورۃ اخلاص کې نقول هو الله احد ویني د لسی پارو مر چې کوم دې ثواب دی چې دو ځل ویني دو شلو پارو او چې دې ځل ویني د پوره قران مجید د ختم ثواب نو سورۃ اخلاص تلاوت شو دغه شانتي کوشش دا کوي چې الحمد شریف دا غني علاوه آیت الکرسی او د سورۃ بقره چې کوم اخري آیتونه دي لله ما فی السماوات و ما فی الارض دغه او دغه شانتي فقط سمي الله کې چې کوم آیتونه دي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران دغه آیتونه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده دغه آیتونه د دې تلاوت کوي د هغې نه علاوه قل هو الله قل يا ايها الكافرون او د هغې نه علاوه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې تلاوت کوي د دې ایصال ثواب چې کوم نه تاسو کوي نو یقیني طور پر تاسو هم ثواب ملاويږي هغه ته د دې ثواب ملاويږي او خپل د وس مطابق د تاسو صدقه خیرات کوي او دا غي نه علاوه چې کلم د قران مجید څخه تلاوت کوي تاسو یو آیاتم تلاوت وکړو دا غي ایصال ثواب تاسو کولای شئ ضروري نه چې تاسو پوره قران مجید ختموي او بیا به ایصال ثواب کوي دا څه نه ده بلکې چې تاسو څومره ویل شئ تاسو څومره کیږي قران مجید ثواب تاسو ته ملاويږي د قران مجید حق به ادا کیږي او دا غي نه علاوه چې ایصال ثواب دي چې عزیز او قریب مور خپل ته چې نور چې د دنیا ته رشتہ داران هغه دوی دې ثواب ملاويږي نو روزمره معاملات کې دا شامل کړي داغه نه علاوه نیک اولاد چې کوم نظام صدقه جاریه ده یعنی کوم کسان چې کوم خپل اولاد تربیت وکړي دین او توقي قران او توقي احادیث او توقي د قران مجید مطلب ترجمه توقي دین ورته زده او یقیني طور پر کچره بیا منظومه کی هغه نیک اعمال کی نیت نه هم کوي نو مور خپل ته ثواب رسی ځکه نیک اولاد چې کوم نظام صدقه جاریه ده کوشش دا وکړي خپل اولاد چې کوم هغه ته دین او دین او ته زده نو هغه چې کوم دی هغه نیک اعمال کې ځان نه مسکی تاسو نه کی بل ځان نه مسکی نیک اعمال ځان نه کی لیکن تاسو ته دغه ثواب ملوي دا بیا صدقه جاریه بیا هغه چې خپل اولاد چې کوم تربیت وکي دین حواله سره هغه بیا نیک اعمال کې نو هغه ته ملوي کې تاسو ته ملوي کې دا سلسله بیا جاری وي بهر حال الله حضرت دعا ده چې الله رب جتی منګ تاسو ته په دې دنیا کې خپل چې کوم دین دی صراط مستقیم دی هغه باندې د توفیق نصیب کړي او الله رب عزت موږ تاسو او زمونږ چې روان نسلونه دي هغه د خپل د مور خپل او چې څومره مړي شوي دي څومره د دنیا نه تللي مسلمانان دا لپاره صدقه جاریه وګرځي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته